زمارونو الله ته به مونږ رجوع کوو، خنداګانې به نه کوو، ټوکې ټقالې به نه کوو. دا خو مونږ وکړل که نه؟ دا خو په اټ مارچ باندې چې کوم عورت مارچ شو هغه ټقالې مونږ وکړې که نه قرآن پورې؟ اوس څه شوی هغه راودی که نه؟ اوس ولې جدا کېږي؟ مارچ لږ یو ځل بیا وکړې که نه؟ سرونه بربند، مرۍ بربندې، په دنیا کې دا لوبې وشوې، د خدای کتاب قرآن پردې پورې خنداګانې وشوې، د نکاح پورې خنداګانې وشوې، اسلام پورې خنداګانې وشوې، مولا پورې خنداګانې وشوې، خاون پورې خنداګانې وشوې. اوس بیا راټینګېږه. څه شو چې هغه وایي چې میرا جسم میری مرضی؟ څه شو اوس که نه؟ ستا مرضي ده که نه؟ اوس راشه که نه؟ بچ که که نه؟ ستا مرضي ده که د الله مرضي ده؟ اوس به راته پته ولګي جسم ستا دی، مرضي ستا نه چلېږي. اوس دا ولې 6 فټ او 7 فټ کې د یو بل نه لرې ګرځې؟ ستا مرضي ده نو ولې کور ناست دی؟ روځه اوس که نه؟ چې ستا مرضي ده او ستا وجود دی نو دا ولې دې په کور کې دننه او دا خپل وجود کېنو؟ اوس روځه میدان ته که نه؟ روځه شابه. خدای ښیي که نه؟ ټک سره خدای ښیي. کافر ته هم ښیي او مسلمان ته هم ښیي چې دا مو آیه ظالمه، وجود تعالی ما درکړی دی، مرضي پکې ستا نه چلېږي، زما به چلېږي. زه ونه غواړم هېڅ هم نشي کولی. الله ته به رجوع کوم. ګوره چې تا په زړه کې یره راغله، دا توبه ولې سړی وباسي؟ هله سړی وباسي چې په سړي یره راشي که نه؟ یره چې نی راغلی بیا توبه څوک نه وباسي. زړه کې یره راوله چې دا